دا څنګه تورې خاورې چې کمال وخوري جانانا رخسار دا تور ویښته به دی جمال وخوري جانانا دا حسن به دی توی لکه ګلاب شي پاڼې پاڼې دا حسن به دی یوه ورځې زوال وخوري جانانا منمه چې ته شعر یې ګله شعر نه ببر شعر یې خو شعر د بل په واک سي چې جال وخوري جانانا ژوندون مې لکه واوره دستا غم کې ولیکيږي ډېر زر به مې دستا جور وصال وخوري جانانا دستا د بیروخي احساس یې زړه زرې زرې کړو دستا دا بیروخي به کشمیروال وخوري جانانا یو د امن راوستلو واګدار څوک دی یو د امن راوستلو واګدار څوک دی بل د ښار د بربادۍ ذمہوار څوک دی یو د امن راوستلو واګدار څوک دی بل د ښار د بربادۍ ذمہوار څوک دی هر سړی وایي چې زه په کام مین یم حق حیران یم چې خدایه غدار څوک دی زه په داسې نازولي جانان مړ یم چې شاهان ورته سر ټیټې په در پرېوځي زه په داسې نازولي جانان مړ یم چې شاهان ورته سر ټیټې په در پرېوځي دا خو دا به سر وخوري او ځای به په ژوند نسي دوه یارانو ترمنځ کله چې شر پرېوځي چا خوراک د پاره قسم نه خوښیږي څوک بې حاله وږی تږی نهر پرېوځي کشمیروال زاهده سم به لیونای شي چې د ښکلي یار نه کله باور پرېوځي مهرباني